حدیث کې راځي ویل کله چې یو عالم مسله پټه کړي قیامت په ورځ الله رب العالمین هغه ته د اور واګي ور واچي. بعضې ټیم بعضې علما یو مسله چې دی هغه په یو ځای کې بیان نه کړي، د هغې دا مطلب نه وي چې یاره یو عالم دی هغه دا مسله بیان نه کړله نو بس دا د خلکو نه یریږي. نه، کله دا شانتي یو عالم موقع ته ګوري، یو خبره مثال په طور د بلې ورځې هغه په نن ورځ باندې کول صحیح نه ده. مثال په طور چې رمضان راشي د روجې بیانونه په رمضان کې پکار دي، یا د رمضان نه یو جمعه 2 جمعې مخکې پکار دي. اوس مثال په طور رمضان تیر شلو، د شوال میاشت او زه پکې د رمضان مسایل بیانوم، نو دغه علم نه دی. علم دا دی چې سړی رولګي خبره په هغه ځای کې بیان کړي چې سړي له پته ولګي دې ځای کې دا زما خبره ځای نیسي، په هغه موقع باندې بیان کړي. دې ته بیا حکمت ویلې کېږي. حکمت دې ته نه ویلې کېږي چې سړی د دین پټ کړي، حکمت دې ته ویلې کېږي مسله بیان کا خو په هغه ځای کې بیان کا چې هغه ځای د دې خبرې بیانول وي، په هغه ځای کې او په هغه ټیم کې بیان کا. او نور هم داسې علم پټول چې سړي دغه اراده نه وي د خلکو نه یېرېږي یاره خلک به راته داسې ووایي داسې، نو بیا د دنو لوی ظالم نشته دی. دې وجې نه ډېر داسې مسایلې بعضې خلک موږ ته وایي یاره ځان له لانجې ګورې، دا مسله ولې بیانې؟ که چېرته کې دغه خبره نه وي چې الله رب العالمین قیامت کې دې عالم ته د اور واګې ورچوي او خر ترې نه الله رب العالمین جوړوي، موږ به هم پټ کړی وی. خو لیکن مسله دا ده، مسله به بیانې دې ته به نه ګورو چې یاره کیدای شي دا زما د ملګري خفه شي، کیدای شي دا مسلک والا مې خفه شي، کیدای شي نور څوک رانه خفه شي. هر څوک به خپل کار کوي، هر څوک خپل قبر ته ځي، د خپل قبر غم به کوو، د مسلک غم به نه کوو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منهج به رانیسو چې هغه موږ ته څنګه ویلي هغه شانتې به کوو. داسې به نه کوو چې یاره خیر دی دا پلار دی دا جسب دی دا فلان دی دا مسلک دی دا ملګري دي، نه دا خبرې به ځان سره یږدو. ولې الله رب العالمین په دې باندې انسان بیا رانیسي.